السلام علیکم احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته خیر راغلی دوستانو نن درته د ویزټ ویزو په اړه معلومات درکوم چې کم کسان اوس مهال اماراتو ته په ویزټ ویزو باندې راځي نو د دوی لپاره اوس څه قانون دی او کم کس چې په وطن کې دی د اماراتو ویزټ ویزا اخیستې ده نو څنګه به وکولی شي چې د اماراتو ته پرې راشي د غواړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره ما سره د ویډیو تر پایه پورې وګورئ بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو غواړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره غواړئ دنیا ټکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کوی شئ ورسره د اماراتو ویزټ ویزې د نورو ملکونو ویزټ ویزې عمرې پیکیجونه هوټل بوکینګ د اماراتو سیل بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټکټ اخیستی شئ کله مو چې ټکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې وټساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیوی شئ دوستانو په سر کې خپل همکار ټراول ایجنسیو والا نه ډیره مننه کوم خاص کر دوبۍ انټرنیشنل ټراولز نه او ځینې نور لکه الکوثر ټراول شو شمس افغان او ډیر نورم دي نو د دوی واړو څخه ډیره مننه کوم چې دوی ماته په وخت معلومات راکړل دغه ترڅنګ خپل هیوادوالو څخه هم مننه کوم چې دوی ما سره د معلومات شریک کړل را به شو خپلې موضوع ته دوستانو اوس مهال کم کسان چې متحده عرب امارات ته په ویزټ ویزا باندې راځي نو دی باید د 3 کارونه وکړي خله بیا امارات ته راشي اول د سر باید کم سے کم تر 2000 درهمو پورې یا 1000 امریکایي ډالر په جیب کې موجود وي دوم کم کس چې په ویزټ ویزا باندې راځي نو دی باید لازمي دوه طرفه ټکټ ولري کم چا سره چې دوه طرفه ټکټ نه وي نو هغه به د امارات نه واپس کړی شي دریم د کس سره باید د هوټل ریزرویشن یا هوټل بوکینګ یا په اماراتو کې دی چې کم چاته ورځي هغه اډرس نمبر خرڅ موجود وي نو دا درې هغه شرطونه دي چې اوس مهال کم څوک د کابل څخه متحده عرب امارات ته په ویزټ ویزا باندې راځي نو د باندې لازمه ده چې دغه درې شرطونه په ځان ومني نو خله به درته دوبۍ ایرپورټ کې اجازه ورکړی شي چې امارات ته داخل شي دا قانون د 2 ورځې راهیسې شروع شوی دی تېره شپه هم ګڼ شمېر وطنوال په دوبۍ ایرپورټ کې ایسار دي او د هغې ترڅنګ تر 300 نه زیات پاکستانیان په دوبۍ ایرپورټ کې ایسار شوي دي نو دا هغه کسان دي چې کم چا سره به پیسې وي نو هغې سره به ریټرن ټکټ نه و یا هغې سره به پیسې ریټرن ټکټ هم و خو کم چا ته چې ورتلو هغه اډرس به نه و یا به د هوټل بوکینګ نه و نو همدې له وجې اوس مهال کم څوک چې په ویزټ ویزا باندې امارات ته راځي خاص کر دوبۍ ایرپورټ باندې نو د باندې لازمه ده چې همدا درې شرطونه په ځان ومني کم چې 2000 درهم یا 1000 امریکایي ډالر باید د سره ورسره وي د هغې ترڅنګ ریټرن ټکټ یا دوه طرفه ټکټ باید ورسره وي او کم چاته چې امارات ته ورځي د هغه اډرس ټلیفون شمېره باید ورسره وي یا که هلته د دوستان نه وي نو باید د سره د هوټل ریزرویشن یا هوټل بوکینګ وي او په آخر کې یو خبرې یادونه ضرور کوم اوس مهال کم څوک چې په ویزټ ویزا باندې امارات ته ځي د مخکو شرایطو ترڅنګ باید کرونا ټیسټ هم وکړي د هغې سره باید انشورنس یا بیمه هم ولري که په دې دوه کې کوم یو نه وکړي نو بیا هم اجازه نه ورکوی کېږي چې امارات ته سفر وکړي نو کوم وروڼه چې اوس مهال متحده عرب امارات ته په ویزټ ویزا باندې راځي نو دا باید دا 15 شرطونه په ځان باندې عملي کړي نو خله به دا یې وکولی شي چې متحده عرب امارات ته راشي نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي که په دې کې کوم نوي بدلونونه منځته راتلل نو تاسو هغې لپاره احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ انشاءالله چې زه به هم د دې له لورې خبره وم که چیرې هم احمد افشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي نور مو په الله سپارم تله په امان د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره غواړئ دنیا ټکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کوی شئ ورسره د اماراتو ویزټ ویزې د نورو ملکونو ویزټ ویزې عمرې پیکیجونه هوټل بوکینګ د اماراتو سیل بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټکټ اخیستی شئ کله مو چې ټکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې وټساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیوی شئ